په نصاب کې راولر شوی د ټکي ټکي پښتو چې دوی د نصاب یو ارزونه کړې د پښتو مضمون یې ځانګړی ارزیابي کړی دی. په دې کې هر چېرته چې پښتونولي او پښتون دغه الفاظ لیدلي سره کرښې ته راتاو کړي چې دغه شی چې دا باید له نصابه لا لرې شي. بیا په بلخ کې ځي هلته د دانشګاه او د پوهنتون جنجال رامنځته کوي، هلته بیا لوحه پورته کوي. ولې ته خو دلته په مکتب نه پرېږدې او هلته بیا په لوحه باندې جنګ کوې، دلته یې پوهنتون دښمن یې هلته یې په لوحه جنګ کوي. خو د دې لپاره چې دغې موضوع دوی استفاده کوي، دوی مو داسې ځای ته راولي چې سبا زه ورته ووایو چې یاره دا خلک یې دومره راته غوسه کړي دي، اوس ښه ده چې دا طالب یې که دا نه ولو خو په کورو هم راځي. خلک که دا طالب نه وي خو موږ خو له دی چې ورک سو که یوه ډله له اوسه نه موجود او د دوی په مقابل کې له اوسه مقاومت نه موجود، خو په هغه وخت کې خو زه ورته بیا انګېزې کېږو، بیا وسلې کېږو، بیا به وروره تېر وارې خو ډېر ښه حالت راغی، کېدای چې تر دې خدای مکه بد حالت راسي. دا په هغه صورت کې چې موږ تاسې غږ پورته نه کړو. خو که موږ ملګرو غږ پورته کړی و او د پښتون له ادرسه طالب مخالفت شوی و، بیا هم ټول دنیا ته سند موجود دی، بالخصوص په نړیوال فورم باندې چې دغه خبره د امریکا د برطانیې د لوی درستي چې وایي دا کنټري بویز دي طالبان، دغه خبره د امریکایانو خلیزاد یې کوي چې دا محلي خلک دي. دغه که موږ رد نه کړله بیا د نړۍ بدیم په موږ راټپ کېږي. لکه دا تېر وارې چې په نیویارک باندې حمله کړې وه، د هغې حملې تاوان یې له چا واخیست؟ خو دغه د افغانانو پیسې دي، کنه دا خو د طالبانو پیسې نه دي. دغه پیسې چې دوی ایسارې کړي دي. ولې ایسارې کړي؟ ځکه وایي د تاسې واکمنو دلته ترهګرو ته ځای ورکړی. نو خو دغه رقم دا اوس له ایرانیانو پوښتنه وکړه، عام ایرانی د ایران له تعزیراتو متاثر نه ده؟ ټول متاثر دي. د خلک خو داسې نه کوي چې بیا ووایي چې یاره دا د ملایانو خلک دي په دو به تعزیرات ولګوو، دا نور چې دین نه دي په دې به یې نه لګوو. خو ایرانی شرکتونه، ایران سره تجارت، ایران د ایرانی سفر ټول متاثره دي. نو خبره دا ده چې که یو وارې خدای مکه دغه خلک نړۍ په رسمي شکل ومنل، بیا به موږ تاسې په هر کپاسټي کې څوک ولاکه سکالرشپ درکړي، بالخصوص پښتنو ته. اوس هم د مهاجرت کیسونه د پښتانه 5 کاله پروت دي وروره، د هزاره او د تاجکو د په یو 3 میاشتې کې قبلېږي. ولې دا خو لا شروع ده، دغسې په سکالرشپونو کې، دغسې په بزنس اپرچونټیانو کې، دغسې په یو عالم نورو اړخونو کې. مطلب دا ده چې بدي موږ تاسو ته راوړي. په دې خاطر باندې خبرې مې اوږدې شوې. زما ټوله خبره دا وله چې خدای په کار کې برکت واچوه. یو شی ده چې شعارونه باید په هر چېرته، اصلي خبره په شعار کې، او شعارونه باید په مشوره تهیه شي. باید یو کوچنی غلط شعار ورکول ټول ادارې ته انحراف ورکوي. تاسې دا یو سړی به راولاړېږي، مخکې ورځو کې دلته یو ملګري ما ته د فکر کوم دغه و، کوم ملګری دغه دلته ملګري چې دی د پی ټي ایم یو بانر راته لېږلی و چې دغه شی چې ده موږ د کوو په لاریون کې. نو هلته یې لیکلي وو چې د ښځو مکتبو ته باید اجازه ورکړی شي. دا د افغانستان په اړه یوازې دغه جمله وه. ما ورته ویل مالته دې چې هېڅ ونه لیکئ، ښه ده په پی ټي ایم فوکس وکئ، که په د افغانستان خبره یادوئ بیا یې وړوکی کوئ مه. مشکل ډېر غټ ته او ته راولاړېږې غونجې یوې نقطې ته. موږ چېرته موږ هلته ژوند نه لرو، موږ ازادي نه لرو، موږ هېڅ شی هم نه لرو. موږ وطن مو له لاسه وتلی ده، استقلال نه لرو، سیاسي استقلال نه لرو. ته راولاړ شوی وروره په دغه ټوله مسله دې هغه کړې ده. یو نقطه دې پکې رانیولې، دغه شی چې دا په خپله دا یو این چې کوي هم له ارامېتوبه یې کوي، امریکایان چې کوي هم له ارامېتوبه یې کوي. ولې د ښځو په مسله ته نه فوکس اچولې؟ ځکه دا نوره ټوله قضیه وړوکې کوي. موږ یې سلامت پاکستان ته سپارلي یو، په قرارداد یې ورته سپارلي یو، او دا خبره په خدای که د طالبو د امریکایانو تر منځ ولا بله د پاکستانیانو د امریکایانو تر منځ ده. موږ من حیث ملت پاکستانیانو ته سپارلي او تا ته بیرته په دې وړو خبرو باندې بس هغلته بیا فنډونه هم ورکوي، ښځو ته جایزې هم ورکوي، دا شیان هم ورکوي. د دې لپاره ښه خبره ده. موږ خو چې یو افغان په هر کپاسټي کې حمایه کېږي ورته خوشحاله یو، لیکن د دوی هدف دا ده چې دوی دا مسله وړوکې کوي. لکه خلیزاد چې بله ورځ لګیا ده چې تاسو ورسئ سیاست ته، اونایی که همونجا ماندن طالبان نکشتن. ودې خره زویه ما لپاره اوس دغه امتیاز راکوي چې یعنې ما را نکشه دیگه، خیر خیرت است. خو دا نکشتن د خپله ته په ځان عریضه کوي چې یعنې د افغان توقع باید یوازې همدومره وي چې کشته نه شي، نور ته څه شی غواړي؟
هم وایي که موږ ماندن دیگه نکشتن. دغه شی چې دغه د موږ توقع راوړو کول، دا موږ ته ویل چې تاسې سب هیومن یاستئ، تاسې کافي هغه رقم انسانان نه یاستئ لکه نور خلک. په غرب کې په اروپا کې خلک د ماسک په سر لاریون کوي، وایي ماسکونه موږ نه غواړو، دا یې موږ فریډم محدودوي. وایي ماسک توره شی نه ده، ماسک خو د دغه کپړه ده، لیکن اصلي خبره دا ده چې ازادي دې ما محدودوي. دلته خلک د ماسک حق غواړي، موږ د تعلیم حق نه غوښتی. ما ته د تعلیم حق وایي هیر کا، د ژوند حق دې هیر کا، د فکري او سیاسي ازادي حق دې هیر کا، د خپلو منابعو د کنټرول د مدیریت د حق درلودلو حق دې هیر کا. راولاړ څه فقط په دې خوشحاله سه چې تا نه وژني. او دا ماته د نړۍ د تر ټولو لوی دیموکراسۍ په اصطلاح سالار ماته وایي چې تا نه وژني، نور ته څه مشکل ورسره لرې. نو په هر صورت د ټولو مسایلو حل چې دا همدغه ده چې ملګري راوځي، بالخصوص په غرب کې، او نړۍ ته وایي دا بلا موږ نه یو. او کافي دلایل موجود دي در سره، تاریخ در سره ده وروره. دا خلک د افغانستان تاریخ د پښتنو تاریخ ده، په دې کې خو څوک شک نه کوي که نه. دغه 300 کلن تاریخ د ملي په اصطلاح د ماډرن سټیټ چې جوړ شوی ده، خو ټول واکمنې پښتانه دي 300 کاله، غیر د استاد رباني له یوې لنډې دورې او د حبیب الله له یوې لنډې دورې پرته. دوی د پښتنو د ټول تاریخ دښمنان دي. ته ورسه د امان الله خان دښمنان دي که نه دي؟ دي که نو، خو ګمراه ورته وایي. ظاهرشاه ته ګمراه وایي، ظاهرشاه دورې ته ګمراهي وایي که نه وایي؟ خو وایي ورته. نادرشاه ته غدار وایي که نه وایي؟ وایي ورته. ډاکټر نجیب ته کافر وایي که نه وایي؟ وایي ورته. یعنې په افغانستان کې دوی د پښتنو د تاریخ دښمنان دي. بل چا تاریخ خو د بل چا د تاریخ نه دی. په خدای که هغه یوه دوره د استاد رباني سره راغلې، هغه د مجاهدینو کامیابي بولي، خو اشتباهات پکې وسول، داسې وایي. ګوره په دغه خاشه یې مړ کړو، اسماعیل خان یې پرېښود، له هغو سره دوی مشکل نه لري. د بچي ثقاو به والله بله دوی درته هیرو اعلان کړي، داسې دا حساسیتونه نه وایي، تر اوسه هم درته اعلانوو. او په خپلو کښې سره غږېږي وایي. دا اوس هم د دوی ملایان چې دفاع کوي، د بچي ثقاو ډېره قوي دفاع کوي. هدف مې دا ده چې دوی د پښتنو د تاریخ دښمنان، د پښتنو د ګټو دښمنان دي. او دا خبره په همدې شکل کېدای شي. ډېره زیاته مننه، خبره م لکه چې اوږده کړه. زه یو خبره کوم. مننه. السلام علیکم. آصیبه یو دقیقه وبخښه. بشیر عالم ټول ته، اندر بابا ته، قاري صاحب ته، صافی صاحب ته، قرار صاحب ته هم سلام، انجینر صاحب ته، بارزي صاحب ته. مونږ چې خبرې مو کړې قرار صاحب هغه یو موضوع باندې پرون، زمونږ هدف هم دغه و چې مونږ یو حرکت ولرو چې دغسې یو منسجم وو چې د خلکو مخالفت وکړو، د دوی غږ پورته کړو، مظاهرې یا بل د دوی کارونه مونږ رد کړو. د همدې دپاره مونږ ویل چې دغه ځوانان سره یو سره منسجم کړو، یو څوک یې مخکې شي او یو حرکت ولرو. مونږ په همدې خاطر باندې مونږ دا خبرې وکړلې. مننه، ډیره زیاته مننه. خو ګڼې نور ملګري به هم غږیږي. خو قرار صاحب د تاسو د ټولو خبرو په تایید، هر هغه شینه چې افغانیت، هر هغه شینه د منګه د تاریخ، هر هغه شینه چې زمونږ او ستاسو پښتونولي ترسیمیږي، طالب هغه پسې راخیستی، هغه باید له منځه لاړ شي. په ننګرهار کې د شاه غازي امان الله خان یو سټیچو هغه اخیستی، د هغې ړنګ کړی، نوم یې شاه غازي امان الله. دا یې ځینې پاک کړی، یوازې د الله کلمه یې پرېښی، خان یې هم ځینې لرې کړی. یعنې تر دې حده پورې چې هغه ستا د ازادۍ د سمبول سره دومره دوی وروره ګله ستونزه لري او د دوی نه زه اکثره وخت خپلو دغلته په لایف کې په سپیسونو کې زه دوی ته دا وایم چې په طالب باندې نیوکه، په طالب سره خبرې کول، طالب باندې وروره بحث کول، دا بیخي بې معنی ده. د طالب شتون په افغانستان کې په ده باندې باید موږ وغږېږو، لکه څرنګه چې په امریکا کې، په انګلستان کې وروره ګوله دغه خلقي خپل ژوند لري، خپل حقوق لري، ازادي لري، خپلواکي لري. دغسې زه هم د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت زه غواړم. څوک زه نه غواړم چې په ما باندې وروره د ټوپک او د ملي په زور څوک حکومت وکړي. ولې؟ زه خو چې دلته راپورته شوی یم، زه خپل حق غواړم او دغه حق همدغه ځینه ورکول کېږي. له دې ځینه به یې شروع کوو او تر دې افغانستانه به ځان رسو. مننه قرار صاحب، نوبت ورکوم. نوبت د چا دی؟ د علیم صاحب. تاسو وغږېدلی؟ زه به یوه کوچنۍ خبره وکړم. نوبت به د ما یا حاسب ورور نه، بیا تا نه مخکې د علیم صاحب نوبت، بیا د قرار صاحب نوبت. تا خپل نوبت قرار صاحب ته ورکړه، ته اوس انتظار سه. مهرباني علیم صاحب. قرار صاحب، قاری صاحب، ټولو برګزي صاحب او ټولو ناستو
ورونو ته او مشرانو کشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم.